د زمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 19 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 4 آیت څخه اورئ قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون ای پیغمبره دوی ته ووایه نو ای جاهلانو تاسو له الله نه پرته د کوم بل چا د بندګۍ کولو لپاره ماته وایاست ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين دا خبره باید ته هغو ته په ډاګه څرګنده وکړې ځکه چې تا ته او له تا نه مخکې تېر شوو ټولو پیغمبرانو ته دغه وحی لیږل شوې ده چې که تا شرک وکړ نو ستا عمل به بابیزه یعنې ضایع شي او ته به په زیان کې لوېدلی اوسې له دې کبله ای پیغمبره ته یوازې د الله بندګي وکړه او له شکر کوونکو بندګانو څخه شه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دوی هغه څه د الله قدر ونکړ لکه څنګه چې د هغه د قدر کولو حق دی د هغه کامل قدرت خود داسې دی چې د قیامت په ورځ به ټوله ځمکه د هغه په قبضه کې وي او آسمانونه به د هغه په ښي بلا کیفه لاس کې نغښتل شوي وي پاک او لوړ دی هغه له هغه شرک نه چې دوی یې کوي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون او په هغه ورځ به په سور یعنې شپېلۍ کې پوکړی شي او هغه ټول چې په آسمانونو او ځمکه کې دي مړه به راوغورځېږي پرته له هغو چې الله د هغو ژوند غواړي بیا به یو بله شپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول راپاڅېږي ګوري به وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون زمکه به د خپل پروردګار په نور سره ځلانده شي د عملنامو کتاب به کېښودل شي پیغمبران او ټول شاهدان به را حاضر کړای شي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله وکړای شي او پر هغو به هیڅ ظلم نه وي ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون او هر چاته به هر څه عمل چې کړی و د هغه پوره بشپړه بدله ورکړی شي خلک چې هر څه کوي الله پرې ښه پوهیږي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين دغه فیصله وروسته هغه کسان چې کافر شوي وو ډله ډله به د دوزخ خواته وشړل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي نو د هغه دروازې به پرانستل شي او د هغه ساتونکي به هغو ته ووایي چې آیا تاسې ته ستاسې له خپلو خلکو نه داسې پیغمبران نه وو راغلي چې هغو تاسې ته ستاسې د پروردګار آیتونه اورولي وي او تاسې له دې خبرې نه ویرولي یاست چې یو وخت به تاسې دغه ورځ هم وینئ هغوی به ځواب ورکړي هو راغلي وو خو د عذاب فیصله پر کافرانو تطبیق شوه قیل ادخلوا
فيها فبئس مثوى المتكبرين. دوی ته به وویل شي ننوځئ د دوزخ په دروازو کې، دلته اوس ستاسې همیشنۍ استوګنه ده. ډېر بد استوګنځای دی دا د متکبرانو لپاره. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. او کوم کسانو چې د خپل پروردګار له نافرمانی نه ډډه کوله، هغوی به ډلې ډلې د جنت خواته بوتلل شي، تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي او د هغه دروازې به لا د مخه پرانستل شوي وي، نو د هغه منتظمین به هغو ته ووایي چې سلام دې وي پر تاسې، ډېر ښه اوسېدلی، پاک یې، ننوځئ په دې کې د تل لپاره. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. او هغوی به ووایي شکر دی د هغه خدای چې له موږ سره یې خپله وعده رښتینې کړه او موږ یې د ځمکې وارثان وګرځولو. اوس چې موږ په جنت کې هر چیرته وغواړو خپل ځای جوړولی شو، نو ډیر ښه اجر دی د عمل کوونکو لپاره. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. او ته به وګورې چې په رښتیا د عرش چار پیره حلقه جوړې شوې د خپل پروردګار ثنا ویونکې او پاکي بیانونکې به وي. د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله صادره کړی شي او غږ به وشي ثنا ستاینه ده د عالمیانو د پروردګار لپاره.